سلامونه ملګرو، هیله ده چې جوړ او روغ به یاست. ملګرو، نن مې درته نوې ویډیو برابره کړې په دې باره کې چې څنګه کولی شو پښتو، فارسي، انګلیسي داسې نورو ژبو سریالونه په یوه سټ سره خپل موبایل کې پیدا کړو. یعنې یا هم بې له انټرنیټ څخه یا هم ډېر کم انټرنیټ غواړي چې په کم انټرنیټ سره تاسې کولی شئ دغه سریالونه د ځان دپاره ترلاسه کړئ په ډېره اسانۍ سره. ملګرو، نن درته داسې یو خاص اپلیکیشن ښیم، داسې یو خاص څیز درته ښیم چې تاسې به کولی شئ په یوه سټ سره هر ډول سریال چې تاسې وغواړئ، هر ډول ډرامه چې تاسې وغواړئ په ډېره اسانۍ سره پیدا کړئ، خپل موبایل کې یې ګلري ته یې ډاونلوډ کړئ بې له کوم اپلیکیشن څخه په ډېره ایزي او اسانه طریقه. زه یم ستاسو ورور احمد الله همت د همت پښتو ټیکنیکل یوټیوب چینل څخه. که چېرې تاسې زموږ چینل کې نوي یاست، زموږ یوټیوب چینل مو نوي سبسکرایب کړئ، زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ او ښایسته کومنټ راته وکړئ. که داسې یو بلې موضوع باندې غواړئ ویډیو ورته جوړه کړئ، کومنټ راته وکړئ. ډېرې ایزي او اسانه طریقه ده ملګرو. دغه دپاره تاسې د یو اپلیکیشن ضرورت دی. ګورئ ملګرو، دغه اپلیکیشن په ما پسې هېڅ تړاو نه لري. دا اپلیکیشن یو افغان اپلیکیشن دی خو ما جوړ کړی خپله نه دی. دا اپلیکیشن دغه اپلیکیشن دی چې د بهار په نامه دی. دغه دا اپلیکیشن ملګرو په پلی سټور کې هم شته. زه راځم پلی سټور خلاصوم او دلته په سرچ کې به مو تاسې څه شی ورته ولیکو، د دغه اپلیکیشن نوم چې دی بهار به ورته ولیکو. ګورئ ملګرو، دلته هم راته راپورته کوي. دغه اپلیکیشن دی، دغه د بهار په نامه دی. دغه تاسې دغه ځای نه ډاونلوډولی شئ، پلی سټور ته راسئ او دلته سرچ وکړئ بهار. او که تاسې دلته نسو پیدا کولی، نوم نسئ لیکلی، ځینې ملګري په انګلیسي نه پوهېږي، نو بیا دغه ویډیو چې تاسې ګورئ دی په ډسکرپشن کې هم لینک دی، پر هغه لینک کلیک وکړئ، تاسې به ډایرکټ پلی سټور ته بوځئ، د هغه ځای نه یې ځان ته ډاونلوډ کړئ. راځو اپلیکیشن اوپن کوو. ګورئ ملګرو، ټوله ایزي او اسانه اپلیکیشن دی چې هر څه پکې انیبل دی. یعنې ګورئ، پښتو ترجمه سریال دی، هندی داسې پښتو ترجمه سریالونه دي، مثلا هر ډول سریال، ډول ډول هندي سریالونه، همداسې مات زړه په نامه چې کوم سریال دی دا دی. دلته هر ډول سریالونه په دې کې شته. او دغه سرچ دی، په سرچ کې مثلا تاسې یو خاص سریال غواړئ، دلته ورته سرچ کړئ، هغه سریال هم دلته سرچ کولی شئ، هغه ډول سریالونه تاسې په سرچ کې هم پیدا کولی شئ. ډېر ایزي او اسانه طریقه ده ملګرو. زه دلته ورته لیکم مثلا د یو سریال نوم، ملګرو دلته ستاسې د هر سریال نوم ورته لیکلی شئ، هغه ستاسې د خوښ سریال چې دی هغه سریال دلته ورته سرچ کولی شئ، هغه به درته پیدا کوي. لکه مثال زه ورته لیکم مینه او غچ، یعنې دا کوم سریال چې دی د دې نوم سرچ کوم، مینه او غچ سریال یې درته راپورته کړي. تاسې لیدلی شئ ملګرو، سریالونه د ټولې برخې دلته ملګرو شته. هر سریال برخه پر برخه څلوراتیمه برخه داسې پای ته راځو، داسې قرار ټوله برخه د هر سریال چې تاسې وغواړئ صفر څخه دلته پیدا کولی شئ په ډېرې اسانۍ سره. ګورئ څونه یوز یې اخیستې، دلته پای ته راځو. ګورئ دغه مینه او غچ سریال چې دی کوم، دا د اولې برخې څخه بیا تر 180 پورې ټوله دلته موجوده دی، ټوله دلته څنګه ده په دا اپلیکیشن کې موجوده دی. زه راځم پر یو سریال مې ورته کلیک وکړئ. پخوانی مېرمن مې ویل هېڅکله راباندې ګران نه وې، هسې مې کړي وای، ویلې مې وای چې راشه نفقه دې درکړم. لومړی ځل استانبول ته راغلم، د بانجان رومي کارتنونه. ګورئ ملګرو، څونه صافه په ایچ ډول تاسې کولی شئ چې هر ډول سریال پیدا کړئ په ډېر اسانۍ سره. تر اوسه به تاسې ته پر کوم چینل باندې داسې واضحه ویډیو نه وي پورته شوې، خو ما غوښتل هم نه، ځینو ملګرو ډېره ما نه غوښتنه وه. زه د ډاونلوډ طریقه هم درته ښیم، ټوله طریقه درته ښیم، ویډیو تر پایه وګورئ، نه هیلې کېږي ما زړه په نامه دا سریال اوپن کوو. ګورئ ملګرو، زه دې غږ ښکته کړم چې یوټیوب چینل کاپي رایټ رانه کړي. دغه شي نښان ملګرو تاسې ګورئ، په دې باندې چې کله کلیک وکړئ دغه ما دا سریال کې اوپن کړئ. ګورئ د دې دلته ټولې برخې دي، په دغه شي نښان ورته کلیک کوو. ګورئ ملګرو، دلته موږ ته وایي وای
ویډیو فور ډاونلوډر. تاسو غواړئ ویډیو ډاونلوډ کړئ او که کینسل، تاسو په ډاونلوډ ته کلیک وکړئ، دا ډاونلوډ به ډایرکټ ستاسې ګالري ته څنګه سي روان به سي. ګورئ موږ ته دلته ډاونلوډ په سر کې اوپن شو. ګورئ ملګرو دا دلته ډاونلوډ روان شو راسره او دا ویډیو به سیده زموږ ستاسې د موبایل ګالري ته لاړه سي. که تاسې دلته پښتو ترجمه په داسې لباس کې ورته لیکئ، په سچ کې تاسې هغه ډول هم ورته لیکلی شئ. مثال دغه سچ چې دلته زه ورته لیکمه یو سریال پښتو ترجمه سرچ کوو. ملګرو هسې خو په دې اپلیکیشن کې ډېرې ویډیوګانې ډېرې سریالونه په پښتو دي، خو دا دې بیا هم ما ته پښتو سریالونه کې دې راواړه. کتلی شئ سلمان خان او داسې نور. دلته ګورئ تاسې هغه ویډیوګانې ځان سره فیوریټ کړئ، دلته تاسې ته راځي، تاسې ځان سره خوندي کړئ ویډیو پلیس هوم سفاري. نو دا ټول طریقه وه. ویډیو خوښ شوي ویډیو لایک او زموږ یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړه، نور ملګرو سره هم شیر کړئ. مننه.